ایمان پلورونکي 109 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی د رښتینی کیسو په ترڅ کې موږ او تاسو په تیره برخه کې دا واوریدل. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله خپل لښکر راټول نه کړ او هماغه سلف جنگي حالت کې. ورونو هیله ده چې د دې کیسو په اوریدلو سره ستاسو جهادي تنده ماته سوي وي او یو څه مور څخه زده کړي وي او پر روانو حالاتو کې د اقصی او د بیت المقدس د ازادۍ لپاره خپل ملاوي وتړئ او د عزم وکړئ چې تر هغه پورې به د الله د دین لپاره خپل هڅې جاري ساتئ چې تر څو اسلامي خاورې د صلیبیانو او نورو مستعمرو کفارو څخه نوې خلاصې کړي. ورونو لکه څنګه چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله یو شخصیت و، عزم یې ټینګ و او نیت یې خاص د الله تعالی رضا و، نو الله جل جلاله په ډیر کم لښکر سره سترې سترې سیمې د ده په لاسونو باندې فتح کړي، لکه څنګه چې تاسې ډېرې پیښې واورېدلې او لا به یې واورئ. ورونو په تېره برخه کې تاسې واورېدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په کمین کې و. سیف الدین ماتې خوړلې وه، خو مظفر الدین بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته په کمین کې و او غوښتل چې هر کله د سلطان صلاح الدین ایوبی لښکر غافله شي نو دوی پرې حمله وکړي او ګډوډي ورکړي رامنځته کړي. خو سلطان صلاح الدین ایوبی په هر ډول جنگي چالونو باندې بلد و او خپل لښکرو ته یې د غنیمتونو د ټولولو وخت نه ورکاوه او ورته ویل یې چې تاسې په جنګي حالت کې اوسئ. ورونو په تېره برخه کې تاسې واورېدل چې سپین ږیری یو پیره کوونکی ولید نو ورپسې سو. هغه په سامانونو کې ځان پټ کړ خو هغوی را پیدا کړ. په دې وخت کې بل ملګری هم ونیول شو خو هغه د ځان خلاصولو په کوښښ کې ووژل شو. ورونو سپین ږیری هغوی را ټینګ کړ او د خپل نایب سالار خیمې ته یې ورساوه. هغوی ته دا ثابته شوه چې دا جاسوس دی، که چیرې جاسوس نه وای نو تېښته یې ولې کوله. هر څومره چې ووهل سو او زور زیاتی ورسره وشو هغه اقرار ونه کړ. بالاخره دغه کس مظفر الدین ته بوتلل شو. هغه ورته وویل چې زه د سلطان صلاح الدین ایوبی جاسوسان پیژنم، خو ته راته اصل خبره وکړه او زما پوښتنو ته ځواب راکړه. زه د الله تعالی په کتاب فرقان حمید باندې لاس کړم او هغه حاضر او ناظر ګڼم چې زه به تا د جګړې وروسته خوشي کړم او تر هغه وخته پورې به د یو معزز مېلمه په صفت باندې ته دلته ورځې شپې تېروې. خو ورونو سپین ږیری چې یو فولاد عزمه او د کلک ایمان خاوند وویل زموږ ستا په قسم اعتبار نشته ځکه تاسې د عظیم کتاب څخه انحراف کړی دی. خو مظفر الدین د تحمل سره وویل آیا زه مسلمان نه یم؟ سپین ږیري وویل تاسې یقینا مسلمان یاست خو تاسې د قرآن نه بلکې د صلیب وفادار یاست. مظفر الدین وویل زه خپل توهین برداشت کولی شم په دې شرط چې ما څه در څخه پوښتلي دي د هغو صحیح ځواب راکړي او په دې هم باید پوه شې چې ستا روح زما په لاس کې دی. سپین ږیري ځواب ورکړ زما روح د الله جل جلاله په لاس کې دی، ته په دې ښه پوهېږې ځکه چې ته زموږ په پوځ کې پاته سوی یې. هر سپایي خپل سر قرباني کولو ته وړاندې کوي. زه او زما ملګری دواړه د سلطان صلاح الدین ایوبي جاسوسان یو، خو د دې څخه بله خبره زموږ څخه مه غواړه. که زما پوستکی په ژوندانه هم راڅخه وباسې نو هېڅ به راڅخه وانخلې. او زه دا خبره درته کول غواړم چې ما ته یې هر څه په مقدر کې لیکلي وي هغه به کېږي. مظفر الدین هغه په یو ونه کې سرچپه راځوړند کړ. ماښام سلطان صلاح الدین ایوبي د حسن بن عبدالله څخه وپوښتل چې ولې هغه زموږ دوه استول شوي کسان تر اوسه پورې رانغلل، داسې نه چې نیول شوي وي. حسن بن عبدالله ورته وویل دلته هیڅ خطر نشته چې ونیول شي. خو سلطان صلاح الدین ایوبي وویل د دې څخه معلومیږي چې دلته نږدې څوک نیونکي شته، ګنې هغوی به اوس هرومرو راغلي وای. تاسې نور کسان واستوئ خو باید په احتیاط سره ولاړ شي. د سلطان صلاح الدین ایوبي په قرارګاه کې د سهار اذان وشو.
او هغه د لمانځه لپاره اودس ته راپورته شو چې یو سپور ورته په منډه راغی او له آس څخه راکښته شو. تر سلام کولو وروسته یې وویل زموږ د ښي لښکر سره نږدې څارونکي د پوځ او لښکرو راتللو اواز اورېدلی دی چې دوی لوري ته را روان دي. سلطان صلاح الدین ایوبي سمدستي تیمم وواهه او لمونځ یې ادا کړ. بیا ټول سرداران راوغوښتل، خپله په آس باندې د ساتونکو سره یو ځای سپور او هماغه لوري ته ولاړ. هلته په یوه لوړه غونډۍ وخوت تر څو د لښکر راتلل وګوري. د دې سره یې زر زر خپلو ټولو سالارانو او قمندانانو ته خبر ورکړ چې ټول تیار او جګړې ته چمتو شي چې لښکر را روان دی. د ښي اړخ پوځ قومنده یې په خپله په لاس کې واخیسته، له کومې خوا چې لښکر را روان او پوځ یې منظم کړ. د دښمن د لښکر په لاره کې سمدستي غشي ویشتونکي کېنول چې په ناڅاپي توګه هغوی راګیر کړي او لومړنۍ حمله یې ناکامه کړه. خو ورونو هلته بیا مظفرالدین په دې باندې نه و خبر. سلطان صلاح الدین ایوبي زما څخه لا مخکې خبر شوی او ترتیبات یې نیولي دي. هغه بېغمه را روان و. کله چې را نږدې شول نو قرارګاه یې ونیوله او د یو ګروپ سپرو په وسیله د سلطان صلاح الدین ایوبي په ښي اړخ باندې حملې کولې. سپاره په منډه راخلاص شول، خو چې نږدې راورسېدل د لوړو ژورو څخه پرې د غشو باران پیل شو. ډېر کسان پکې ختم شول او نور مخکې ولاړل. د دوی مخ ته سپاره ولاړ وو، خو هغوی هم سمدستي ښي او چپ لوري ته منډې کړې او منځ یې خالي کړ. د مظفرالدین سپاره په تش ځای کې وړاندې ولاړل چې مخکې هغه یو نیم زر قبرونه وو چې تر اوسه لا مړي پکې نه وو ښخ سوي. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله سپاره د هغو تر شا راتاو شول او حمله یې ورباندې وکړه تر څو هغوی قبرونو ته ورسوي. کله چې هغوی قبرونو ته ورسېدل آسونه یې پکې ولوېدل او دا راغلي حمله کوونکي ټول همدلته مړه او زخمیان شول. د سلطان صلاح الدین ایوبي سپارو خو خبر وو چې قبرونه دي نو هلته ودرېدل، خو په دې وخت کې مظفرالدین یو بله ډله سپاره له شا پسې راخوشې کړل. نو د قبرونو سره نږدې جګړه پیل شوه چې په دې کې د سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر سپاره په قبرونو کې ولوېدل. سلطان صلاح الدین ایوبي د پوځ نور برخو ته هم حکم وکړ چې د مظفرالدین په لښکر حمله وکړي او جګړه پیل کړي. هغوی یو له بله سره ونښتل، خو د سلطان صلاح الدین ایوبي احتیاطي پوځ له هماغسې لرې تیار ولاړ. هغه چې ولیدل ټول پوځ په جګړه کې بوخت دی نو د خپل احتیاطي پوځ سالار ته یې حکم وکړ چې د مظفرالدین په لښکر باندې د شا لخوا حمله وکړي او قرارګاه یې ونیسي. کله چې پلي او سپاره احتیاطي پوځ حمله وکړه نو مظفرالدین ورخطا شو او تېښته یې وکړه. خو د سیف الدین وزیر فخرالدین چې د ماتې څخه وروسته ده ته راغلی او هغه جګړې ته هڅاوه ژوندی ونیول شو. مظفرالدین میدان خوشي کړ او تېښته یې وکړه. ورونو دا جګړه د شوال په میاشت چې 1106 میلادي کال و پیښه شوه چې فتح د سلطان صلاح الدین ایوبي په نصیب شو او درې لښکر یې په پوره او مکمل ډول سره تباه او برباد شو. په دې جګړه کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته هم ډېر زیان ورسېد او د 2 میاشتو لپاره له هر ډول پرمختګ څخه وغورځېد. هغه د دې جګړې څخه وروسته سمدستي مصر او دمشق ته احوال واستول چې کومک راولېږي. سلطان صلاح الدین ایوبي په دې ډېر خفه و چې د هغه په لاره کې خپل مسلمانان رونه خټ کېږي او د صلیبیانو دفاع کوي، لکه څنګه چې نن د مجاهدینو په مخ کې خپل رونه خڼدي او د صلیبیانو په مخ کې ولاړ دي. خیر، کله چې متحده لښکرو ماتې وخوړه او ټول ځواک ختم شو نو ګمشتګین له بل لارې څخه کار پیل کړ. هغه د باطني ډلې مشر شیخ سنان ته ورغی تر څو د خپلو باطني حشیشانو په وسیله سلطان صلاح الدین ایوبي ووژني. په دې وخت کې باطنیان د عشیات په کلا کې اوسېدل چې دا سیمه د شام په غرونو کې پرته وه. خو ورونو اوس به ورسو عبدالباسط او د هغه ملګرو ته. د باطنیانو د مضبوطې او ځواکمنې کلا او ترکمان ترمنځ همدا جهنمي دښته موجوده وه چې عبدالباسط او د هغه درې ملګري پکې راګیر شوي وو. د لمر سترګه پرېوتو ته نږدې وه چې د عبدالباسط سترګې خلاصې شوې. هغه چې کله نجونې ولیدې بیا په زړه ویره او ډار راغی، خو نجونو هغه ډاډه کړ او بیا ورته وویل چې خپل ملګري را بیدار کړي. عبدالباسط هغو نجونو ته وویل چې موږ د ترکمان لارې ته برابر کړئ، بیا چې تاسې هرې خوا ته ځئ ولاړئ شئ. نجونو هغه ته وویل چې ټول شریک او په ګډه ځو ځکه چې تاسې لاره ورکولی شئ. خو عبدالباسط خپل درې واړه ملګري راویښ کړل. هغوی هم ویرېدلي او ډار شوي معلومېدل. خو یوې نجلۍ د آس څخه مشک راخلاص کړ او په هغې کې یې څه واچول، بیا 4 واړو ته اوبه ورکړې. بلې د آس د خورجین څخه خوراکي شیان راواخیستل او هغه 4 واړو ته ورکړل. لږ ځنډ وروسته عبدالباسط وویل چې تاسې دا ځای جهنم باله، دا خو شین چمن او ښایسته ګلان دي، سپینې اوبه او ښکلي مرغان هرې خوا ته ګرځي. خو یوې نجلۍ له بلې څخه پوښتنه وکړه چې عبدالباسط رښتیا وایي، دلته شین چمن، ګلان او مرغان دي؟ هغوی درې واړه وویل چې هو، دا ټول شیان شته. ورونو دا د هغو حشیشو او دوا اثر و چې نجونو په اوبو کې هغوی ته ورکړي وو. خو
خو وروسته یوې نجلۍ دوه او بلې هم دوه کسان ځان ته رانږدې کړل او دواړو ته یې خپلې سترګې مخامخ کړې. بیا په خپ اواز وویل دا ستاسې جنت دی، د دې ګلانو رنګ ته وګورئ، څومره ښې چینې دي او څومره پاکې او صافې اوبه. د نجونو اواز لکه د جادو په شان په څلورو واړو اثر وکړ او هغوی ځمکني جنت ته داخل شول. دواړه نجونو په اسونو سپرې شوې او عبدالباسط د خپلو ملګرو سره ډېر زیات خوشحاله په شین چمن او شنو ګلانو کې روان شو چې په اصل کې هماغه ګرمي او سوځېدونکې دښته او شګې وې. هغوی غوښتل ترکمان ته ولاړ شي، خو دوی دواړه یې په بله لار روان کړل، ځکه هغوی د ځان او جهان څخه بېغمه روان وو. ماښام شو او لمر پرېوت، نو یوې نجلۍ د بلې څخه وپوښتل تا ویل چې نن ټوله شپه سفر کوو او چیرې آرام نه کوو، دوی به وکولی شي چې دومره سفر وکړي؟ خو بل یې ورته وویل تر سبا ماښامه پورې د عیسیات کلا ته رسېږو، دومره حشیش مو ورکړي دي تر سبا ماښام پورې هغه کار ورکوي. دوی تر هغې نه پوهېږي چې نشه یې نه وي لرې شوي. او هغې نجلۍ پسې وویل دا د سلطان صلاح الدین ایوبي کمنډوي سرښندونکي دي چې په همدې توګه یې ونه رسوو، بله چاره او لاره یې نشته. خو کشر یې هغه مشر ته وویل چې دا ستا کمال و، که نو زه خو ورڅخه وېرېدم. هغه مشر یې وویل ما چې کله هغوی ولیدل نو پوه شو چې دا د سلطان صلاح الدین ایوبي کسان دي، نو ځکه ما ځان داسې وښود چې موږ پیریان یو، ځکه مسلمان پیریان مني او په هغو عقیده لري. که دا کار مو نه وای کړی نو په دې جهنم کې به ما او تا هم ورسره سوځېدلي وای. او پسې ویې ویل ما او تا خو د سیف الدین غوندې چالاک سړی په ګوتو نڅاوه او هغه مو استعمال کړی دی. داسې کسان بیدارې کول خو ډېر اسان کار دی. خو کشر وویل زه په دې کار کې خپله کامیابي نه ګورم، هر څومره چې کوښښ کوم بیا هم راته دا هر څه چل او دوکه ښکاري. خو هغه مشر ورته وویل داسې معلومیږي چې ته به د دې انسانانو لپاره د لوبو وسیله وګرځې، خپل ځان د هغوی څخه ساته او د هغوی عقل په لاس کې اخله. موږ د صلیب لپاره قرباني ورکوو. خپلو مشرانو موږ ته ویلي چې په مسلمانانو کې د ښه ژوند او واکمنۍ جذبه را ژوندۍ کړي، بیا هغوی هر ډول کارونو ته لاس اچوي. د جګړې په میدان کې چې یو ځل سیف الدین د دې څرګندونه وکړه چې زموږ ګټه په دې کې ده چې د سلطان صلاح الدین ایوبي سره روغه وشي، نو ما په هماغه شپه د سیف الدین د دماغو څخه د سولې او روغې خبرې وایستې او هغه مې جګړې ته چمتو کړ. ورونو دې خبرو ته مو ښه پام وي چې صلیبیان په هره زمانه کې دغسې چالونه او نیرنګونه د مسلمانو مجاهدو په لاره کې اچوي تر څو دوی د خپل هدف څخه په شا او یا منحرف شي. خیر هغې پسې وویل ما او تا په صلیب باندې قسم خوړلی چې د صلیب په خاطر به هر ډول هلې ځلې کوو. خو کشر یې وپوښتل دا څلور کسان باید موږ بل لوري ته استولي وای او ته دوی د عیسیات کلا ته رسوې، دوی به هلته څه وکړي؟ خو مشر یې وویل زما استاد ویلي وو که چیرې تاسې د سلطان صلاح الدین ایوبي کوم کمانډو سپایي یا جاسوس ونیو هغه شی سنان ته تسلیم کړي چې هغه یې په خپل لاس تربیه کړي او د همدې خلکو په لاس هغه ووژني. د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژلو لپاره څو ځلې قرباني ورکول شوې ده. ډېر حشیشان له منځه تللي خو کامیاب شوي نه دي. اوس موږ استادانو دا فیصله کړې چې د هغه خپل کسان باید داسې وروزل شي چې وژلو ته چمتو شي، ځکه هغوی هر څه کولی شي. خو هغه کشر نجلۍ وویل آیا په کومه طریقه چې سیف الدین او نور واکمنان تابع شوي په هغه طریقه سلطان صلاح الدین ایوبي نشي تابع کېدی؟ مشر یې ځواب ورکړ دا طریقې ډېرې ازمویل شوې خو یوې هم ګټه نه ده کړې، ځکه چې سلطان صلاح الدین ایوبي نه د ښځو او نه د زرو سره مینه لري. د هغه په وړاندې یو لوی مقصد او هدف دی او هر څه د هماغه هدف لپاره قربانوي. په هغه باندې هم موږ او هم حشیشان خپلې ټولې لارې چارې تمامې کړي او ناکام شوي، ځکه اوس دا آخري چاره ده چې باید وازمویل شي او تر څو چې سلطان صلاح الدین ایوبي ژوندی وي د صلیب واکمني په بیت المقدس کې نشي پاتې کېدی. نو د صلیب د واکمنۍ لپاره د هغه وژل حتمي او ضروري دي. ورونو د دوه نجونو او څلورو سرتیرو کاروان مخ په عیسیات روان و. عبدالباسط او د هغه ملګرو په ټوله لار ترانې زمزمه کولې او مست روان و. د شګو دا بېدیا او دښته ورته د جنت باغونه او چمنونه ښکارېدل او په ښه خوشحالۍ کې روان و. هغوی په ټول لار کې په کړس کړس خندل او په سفر هېڅ نه پوهېدل. ورونو لکه چې مخکې ویل شوي وو یهودیانو او صلیبیانو خپلې حسینې لوڼې او خویندې د مسلمانانو د بېلارۍ لپاره استعمالولې. هغوی په کاروانونو او کلو حملې کولې او کومې نجونې به چې حسینې او ښایسته وې هغه به یې له ځان سره وړلې او بیا به یې خپلو صلیبي استادانو ته سپارلې چې د صلیب د خدمت لپاره یې وروزي. صلیبي استادانو به هغوی ته د مسلمانانو د بېلارې کولو
غولولو او بد اخلاقی پیدا کولو ټول لارې چارې وښودلې. ورونو دا دوه نجونې هم د همدې نجونو له ډلې څخه وې. صلیبیانو څه وخت مخکې د مرسل والي سیف الدین ته په تحفه او ډالۍ کې راستولې وې. څرنګه چې سیف الدین د سلطان صلاح الدین ایوبي سخت دښمن و، نو صلیبیانو د دې دوه نجونو په وسیله څو کارونه سرته رسول. یو دا چې هلته جاسوسي وکړي او د هغه ځای حالات ټول معلوم کړي. بله دا چې سیف الدین دې ته نه پرېږدي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي سره روغه او سوله وکړي. او دریم دا چې د سلطان صلاح الدین ایوبي چې کوم مخالف واکمنان دي هغه یوالې ته پرېنږدي او هغوی هم خپلو کې سره مخالف کړي، تر څو هغوی هم په راتلونکي کې د صلیبیانو په خلاف یو ځای نه شي. ورونو دا چارې یوازې همدې نجونو نه کولې، بلکې ډېرې نجونې او نور ایمان پلورونکي کسان هم چې د پردې تر شا صلیبیانو ته خدمت کاوه. کله چې سیف الدین د مخالف لښکر قومندان شو، نو هغه د خپل ځان سره د عیش او عشرت لپاره شراب او ډېرې نجونې ملګرې کړې چې دوی پکې همدا د تحفې صلیبي نجونې هم وې. کله چې صلیبي جاسوسان او نجونې په دې پوه شوې سیف الدین ماتې خوري، نو هغوی د دې دوه نجونو د ویستلو لپاره پلان جوړ کړ، ځکه چې دا د صلیبیانو قیمتي او ارزښتناکه وسیله وه. سمدستي د صلیبیانو ملګري مسلمانان راغلل او دې دواړو نجونو ته یې دوه اسونه، د خوراک څښاک شیان او د خطر لپاره خنجرونه او حشیش ورکړل چې هر یو ته اړتیا پیدا شي هماغه به استعمالوي. بیا نجونې د آسیا د کلا په لوري خوشې کړې چې ځانونه هلته ورسوي. هغوی د یوې ورځې سفر څخه وروسته هماغه دښتې ته ورسېدل چیرې چې د عبدالباسط ملګري ورسره مخامخ شول. څرنګه چې دوی په خپل عادي حال کې وي او عبدالباسط د ګرمۍ او تندۍ څخه بې حاله شوی، نو ځکه دوی د خپل حسن او حشیش څخه کار واخیست او هغو څلور واړه پرته د څکړاو څخه خپل ملګري او خپله خوښه د ځان سره روان کړل. ورونو عبدالباسط او د هغه ملګرو همدا فکر کاوه چې دا حسین نجونې پیریان دي او زموږ د لارښوونې لپاره رااستول شوي دي. ورونو دوی به په همدې سفر کې پرېږدو. اوس به ورسو سلطان صلاح الدین ایوبي ته. کله چې په ترکمان کې سلطان صلاح الدین ایوبي مظفر الدین ته ماتې ورکړه، نو هغه خپلو سالارانو ته وویل چې اوس جګړه ختم شوه، باید ټول مال او سامان راټول شي. د مال 4 برخې په سرښندونکو باندې تقسیم او 5مه برخه یې نیم د مصر او دمشق په غریبو خلکو وویشل شي او پاتې برخه یې د نظام الملک مدرسې ته وقف کړه. جنگي سامان او وسایل د پوځ د راتلونکي لپاره وساتل شول. ډېر زیات بندیان نیول شوي وو چې ټول روزل شوي پوځیان او افسران. سلطان صلاح الدین ایوبي هغوی ټول یو ځای ته راټول کړل او بیا یې ورته وینا وکړه او ویې ویل شکر دی چې ټول مسلمانان یاستئ، خو ستاسې د ماتې اصلي علت دا دی چې تاسې خپل واکمنان د صلیبیانو د خدمت لپاره استعمالوي. د هغوی پلانونه صلیبیان جوړوي، هغوی ته مرسته او کومک صلیبیان ورکوي. ورونو دا خبرې د نن زمانې ټولو غلامو او د صلیب لپاره قرباني کېدونکو عسکرو ته متوجه دي. باید هغوی دا خبرې ښې په غور واوري. دا د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام نه، بلکې د هر مجاهد پیغام هغوی ته ده چې د دوی قرباني د چا لپاره دي او تر کومو غولونکو شعارونو لاندې دوی د مرګ له پولې څخه خواته اړوي چې هم دا دنیا تباه کېږي او هم آخرت. سلطان صلاح الدین ایوبي ټولو ته وویل شکر دی چې ټول مسلمانان یاستئ، خو ستاسې د ماتې اصلي علت دا دی چې تاسې خپل واکمنان د صلیبیانو د خدمت لپاره استعمالوي. صلیبیان نه غواړي مسلمانان سره یو او بیت المقدس د هغوی له لاس څخه آزاد کړي. موږ او تاسې د اسلام د سپېڅلي دین او الله تعالی سرتیري یو. هر مسلمان باید د بیت المقدس د ازادۍ لپاره کار وکړي. نو ستاسې څخه زما هیله دا ده چې د یو مسلمان په صفت زموږ سره یو ځای شي او د بیت المقدس په ازادۍ او خلاصون کې برخه واخلي. او که دا کار مو ونه کړ نو په دنیا او آخرت کې به له ذلت سره مخامخ یاستئ. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي خبرو په بندیانو کې جوش او ولولې راوپارولې. ټولو ژمنه وکړه چې موږ ستاسې سره په جهاد کې برخه اخلو او د بیت المقدس د ازادۍ لپاره ستاسې سره یو ځای کېږو. سلطان صلاح الدین ایوبي ته تیار روزل شوي پوځیان په لاس ورغلل. هغه د پرمختګ لپاره قاهرې او دمشق ته هم احوال استولی و او د ترکمان په جګړه کې ښه پوره جنګي سامان هم په لاس ورغلی و. ورونو د عیسیات کلا د شام په پوله او سرحد د غرونو په لړۍ کې پرته وه چې ښه لویه او نورې کوچني کلاوې هم ورسره تړلې وې. په دې کلا کې د حسن بن سبا ځایناستی شیخ سنان چې شیخ جبل هم ورته ویل کېده دلته اوسېده. په دې کلا کې لږ شان تپوس هم او دا کلاګانې صلیبیانو ورته سپارلې وې. په دې کې به صلیبیان هم راتلل او په ګډه به یې پلانونه ورسره جوړول. حشیشان چې د شیخ سنان مریدان او حشیش یې خوړل کرایي قاتلان چې هر چا به ورته څه ورکړل د هغه لپاره به یې وژل کول. لکه په نن وخت کې چې زموږ او ستاسې په هېواد کې
د امریکا د CIA استخباراتي شبکې لخوا څخه همدا پلان تطبیق کیږي چې د 01 02 تر 05 او ضربتیانو تر نامه لاندې کار کوي چې دوی هم اجرتي قاتلان دي او دا په دولت پورې مربوط هم نه دي. دوی ته هم چې څومره تنخواګانې او پیسې ورکول کیږي دا د علماو، قاریانو، سترو او ملي شخصیتونو د وژلو په بدل کې اجري ورکول کیږي چې دوی هم د شیخ سنان د حشاشانو په څیر باندې کارونه کوي او اجرتي قتلونه یې دنده ده. خو ورونو سلطان نورالدین زنګي هم د همدوی په زهرو شهید شو او اوس د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژلو لپاره د ګمشتګین سره معامله او سودا شوې وه. ورونو سهار وختي د عبدالباسط کاروان د عیسیات کلا ته راورسېد ځکه چې هغوی په ټوله لار کې هېڅ ځنډ ونه کړ. د کلا دروازه د مشر نجلۍ په شفر یعنې هغه ځانګړي لپه سره خلاصه شوه. هغوی ننوتل. عبدالباسط څو کسانو ته وسپارل شو او دواړه نجونې د شیخ سنان دربار ته ورغلې. مشر نجلۍ هغه ته ټوله کیسه وکړه او د سیف الدین ماتې او نورو جګړو حال یې هم ورته بیان کړ او بیا یې وویل چې 4 کسان مې ستاسې لپاره ښکار کړي او ستاسو کسانو ته سپارل شوي هم دي. شیخ سنان د خبرو په وخت کې کشر نجلۍ ته ډېر کتل ځکه چې هغه ډېره حسینه او ښایسته وه. شیخ سنان هغې ته اشاره وکړه چې د هغه سره نږدې کښېني. کله چې کشر نجلۍ هغه ته نږدې کېناسته نو هغه یې په ویښتانو کې لاسونه ومنډل او لوبې ورسره پیل کړې. بیا ورته وویل زه پوهېږم چې ته نن ډېره ستړې او ستومانه یې، نن شپه به زما سره تېروې. خو نجلۍ باندې دا خبره سخته ولګېده چې دا بوډا څرنګه داسې خبره کوي. نو هغه ورڅخه وړاندې شو. شیخ سنان هغه د مټ څخه راونیوله او ځان ته یې رانږدې کړه. خو کشر نجلۍ په غوسې او قهر سره پورته شوه او ویې ویل زه د صلیب پالونکې یم او د هغه لپاره قرباني ورکوم، نه دا چې بوډاګان په ما باندې لوبې وکړي. خو شیخ په دې خبره ډېر په قهر شو او مشر ته یې وویل دا پوهه کړه چې زه څوک یم او زما سپکاوی کول څومره سخته سزا لري. مشر یې وویل تاسې بېغمه اوسئ، زه به یې پوه کړم او خپله به ستاسې څنګ ته راشي. دواړه نجونې یوې خونې ته بوتلل شوې او هلته ویدې شوې. هلته بیا عبدالباسط سره د خپلو ملګرو بلې خونې ته ورسول شو او هلته ویده شول. ډېر ناوخته د عبدالباسط سترګې خلاصې شوې. د هغه څخه نیشه الوتې وه او په خپل حال راغلی. هغه راپورته شو او په دروازه کې ودرېده. ګوري چې هر لوري ته پوځیان ګرځي او پوځي کلا ده. وروڼه له هغه سره شک پیدا شو چې موږ کومې پوځي کلا ته راستول شوي. هغه یوې او بلې خوا ته وکتل خو پوښتنه کول یې هم مناسب ونه ګڼل. په دې وخت کې 2 کسان راغلل او کوټې ته روان شول. عبدالباسط سمدستي ولاړ او خپل کټ پرېوت او سترګې یې پټې کړې. دواړه کسان خونې ته ننوتل. ګوري چې ټول ویده دي. نو یوه یې وویل تر اوسه ویده دي لکه چې ډېر یې ورباندې څښلي دي. خو بل یې وویل همداسې یې پرېږده چې ښه خوب وکړي. هغه بل بیا وویل د دوی په هکله څه فیصله شوې؟ لومړني وویل دوی د یو مهم کار لپاره روزل کېږي. خو عبدالباسط ټولې خبرې واورېدې. اندېښنه یې زیاته شوه او په دې پوه شو چې موږ په دوکه او چل باندې نیول شوي یو. هغه په خپل خیال کې د تېښتې په هکله پلانونه جوړول. نجونې دواړه ویدې شوې وې خو کشره ډېره زر راویښه شوه او په کړکۍ کې کېناسته. هغې په حالاتو غور او فکر کاوه. د شیخ سنان خبرو هغه ډېره اندېښمنه کړې وه. یو ځل یې د سترګو څخه اوښکې راغلې او ویې ژړل چې په دې کې مشر هم راپورته شوه. هغې تسلي ورکړه چې موږ د صلیب لپاره قرباني ورکوو. خو کشر یې وویل چې ولې زموږ مشران د غلو په شان بریدونه او حملې کوي؟ ولې مخامخ جګړه نه کوي چې کله د نجونو څخه کار اخلي، کله د حشاشانو څخه او ځینې وخت بیا د زهرو څخه هم کار اخلي؟ هغوی باید د سلطان صلاح الدین ایوبي په شان دا کسان وروزي او مخامخ جګړه وکړي. مشر نجلۍ هغې ته وویل لکه څرنګه چې زموږ ځوانان په خپلو میدانونو کې جګړې کوي، موږ هم باید په خپل میدان کې د صلیب څخه دفاع او ساتنه وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی. ورونو دا د صلیبیانو هغه نجونې دي چې د صلیب لپاره په هغه وخت قرباني ورکولې. افسوس دی د هغو ځوانانو پر حال چې نن د صلیبیانو په څنګ کې ولاړ د صلیبیانو نجونې ورسره دي. د مسلمانانو په خورو یې ورخېځوي او په دې باندې فخر هم کوي چې وطن ته خدمت کوي. خو مشر کشر ته وویل چې باید شیخ سنان ته ورشي او هغه خوشحاله وساتي. خو کشر یې وویل هغه د غلو، ډاکوانو او کرایي قاتلانو مشر دی. هغه د دې وړ نه دی چې زما بدن ته لاس راوړي. خو مشر هغه په دې قانع کړه چې پرته له دې څخه زموږ چاره نشته. د مشرانو هم همدا حکم دی.
په دې وخت کې دوه کسان راغلل او د دوی څخه د عبدالباسط او ملګرو په هکله پوښتنه وکړه. مشر ورته ټوله کیسه وکړه چې هغوی موږ په څه چل او د څه لپاره راوستي دي. کشر هغوی ته وویل چې آیا موږ د هغوی سره لیدلی شو؟ هغوی ورته وویل دا ستاسې ښکار دی، بلکل ورسره لیدلی شي، بلکې ستاسې دا مسؤلیت دی چې هغوی په خپل جال کې راګیر کړي. کشره نجلۍ د عبدالباسط خونې ته ورغله او هلته ورسره په کټ کې کېناسته. ورونو، عبدالباسط خو په دې پوه شوی و چې همدې نجونو موږ ته دوکه راکړه او دلته یې بندیان راوستي او اوس راڅخه د مسلمانانو په خلاف کار اخلي. هغه ورته برګ برګ وکتل، خو کشره نجلۍ چې اوس احساسات او جذبات بدل شوي وو، هغې عبدالباسط ته خواخوږۍ سره وکتل او بیا ورته وویل موږ پیریان نه بلکې انسانان یو، که ته غواړې چې وتښتې نو په ما باندې باور وکړه. عبدالباسط ورته وویل زه چې څه کوم هغه به وکړم، خو پر تاسې باندې هېڅ باور نشته. ورونو، دا چې عبدالباسط او د ده ملګري به له کوم برخلیک سره مخ کېږي او سلطان صلاح الدین ایوبي به د کومو پلانونو په عملي کولو باندې پیل کوي، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی.